السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید دی تاسو به ټول روغ جوړ ټیک ټاک کې. ملګرو که چاته د وزن زیاتی مسله وي، ډیره زیاته چربي په بدن باندې او خېټه یې بالکل بهر راوتي او غواړي چې زموږ وزن کم شي او هغې ته وخت نه میلاویږي چې ورزش وکړي، اکسرسایز وکړي، نو دا ویډیو تاسو لپاره ده. ځکه چې په دې ویډیو کې زه تاسو داسې دو مشورې، دو ټیپس در کوم او داسې دو نسخې یا دو دوايانې درته ښیم چې د هغې استعمال تاسو وکئ، نو انشاءالله ډېر کم وخت کې به ستاسو چربي ختمه شي بدن نه، وزن به مو کافي حد تک کم شي. د دې نسخې هیڅ سایډ افیکټس نشته، څه مضر اثرات یې نشته دی. بجای د دې چې تاسو دوايان استعمالوئ د وزن کمي لپاره د هغې سایډ افیکټس شته دی، خو زه چې کومه مشوره تاسو له در کوم د دې هیڅ سایډ افیکټس نشته او فایدې ډېرې زیاتې دي. ملګرو ویډیو شروع کوو. لومبۍ خو تاسو ته دا مشوره ده، دو مشورې تاسو ځان سره نوټ کړئ. د چا چې وزن ډېر زیات سیوا دی او چربي ده پې، خېټه یې غټه ده یا نور بدن یې ډېر زیات غټ دی، نو دو مشورو کې لومبۍ مشوره خو دا ده چې تاسو د غرمې ډوډۍ پرېږدئ. د غرمې ډوډۍ مه خورئ. تاسو به حیران شئ چې زه خو وږی به شم، نو بیا به څه کومه. که تاسو فرض وږي شوئ نو د غرمې د ډوډۍ په ځای باندې یو سیو دانه خورئ، 2 سیو دانې خورئ. یا ځان ته سلاد جوړوئ. سلاد کې تاسو ګازره کټ کړئ، مولی کټ کړئ، سلاد شنې پاڼې کټ کړئ، ټیک شوله، بادرنګ پکې کټ کړئ، دا تاسو مکس کړئ او تاسو وخورئ. نو دې سره به ستاسو لوږه هم کنټرول شي، د ډوډۍ ضرورت په تن راځي او کمزوري به هم نه محسوسوئ. نو د غرمې ډوډۍ تاسو نن نه پرېږدئ که تاسو وایئ چې زموږ وزن کم شي. ټیک شوله، دا خبره تاسو نوټ کړله. غرمې ډوډۍ په ځای به تاسو یو دانه سیو، 2 دانه سیو، فروټ یا سلاد خورئ. دا لومبۍ مشوره شوله. دویم مشوره، تاسو به اوبه ډېرې څښئ. د اوبو کمی په بدن کې نه راولئ. کوشش کوئ چې 2 غنټې پس په ژمي کې یو ګیلاس اوبه څښئ او په اوړي کې په ګرمۍ کې یو ګیلاس یو غنټه کې خامخا څښئ د اوبو. دا 2 خو تاسو لپاره مشورې شولې. امید دی تاسو به د نن نه په دې مشورو باندې عمل کول شروع کړئ. اوس راځم تاسو دپاره چې کوم 2 دوايانې دي یا نسخې دي هغه کمې کمې دي. په لومبي نمبر به تاسو نن نه استعمال شروع کړئ د سیب سرکه، د اپل سرکه یا د سیو سرکه چې کومه راځي. ابه کومه سرکه استعمالوئ نو هغه چې کوم ده د همدرد کمپنۍ دا سرکه راځي. ټیک شوله، دا بالکل عام په میډیکل سټور کې ملاویږي، هربل سټور کې هم ملاویږي. دا به تاسو راواخلئ د همدرد کمپنۍ د سیب سرکه. دا تاسو نوټ کړئ، نوم نوټ کړئ. ټیک شوله، دا تاسو راواخیستله. سهار یو چمچ په یو ګیلاس اوبو کې اچوئ، په نهاره باندې هغه څښئ. ماښام په نهاره یو چمچ یو ګیلاس اوبو کې اچوئ او هغه څښئ. کم از کم 2 میاشتې د دې استعمال تاسو وکئ سیب سرکې. دې سره 4 داسې څیزونه دي چې هغې تاسو نسخه جوړه کړئ، استعمال کړئ، نو انشاءالله ستاسو وزن به ډېر زیات کنټرول شي. 4 کم څیزونه دي هغه تاسو ځان سره نوټ کړئ. په لومبي نمبر باندې دی سونټ، اوچ ادرک چې کوم راځي، خشک ادرک. پنساري دکان ته لاړ شي، دا نسخه بالکل عام ملاویږي، اسان او ډېر ارزانه ده. سونټ په راواخلئ 50 ګرامه، 50 ګرام سونټ، خشک ادرک، اوچ ادرک روا مې غستو. دې سره به تاسو راواخلئ په 2م نمبر باندې سونف، کاږه چې ورته وایي، عام ملاویږي. دا 2 تاسو راواخیستل. په 3م نمبر به دې سره راواخلئ اوچ پودینه. اوچ پودینه پاڼې چې کوم دي یا 50 سټور کې ملاویږي، خشک پودینه. که چېرې تاسو 50 سټور نه راخلئ، تاسو کور کې کرلي پودینه هغه راکټ کړئ صفا سوتره او خوره کړئ، نو ورته او اوچه شي هغه هم استعمالولی شي، هغه ډېره بهتره ده. په 3م نمبر باندې اوچ لیمبو، خشک لیمبو یا ډرای لیمن چې کوم دی. دا 4 څیزونه شو. سونټ یعنی اوچ ادرک، سونف یعنی کاږه، خشک لیمبو، اوچ لیمبو او اوچ پودینه. 4 څیزونه تاسو راواخیستل. دا به 50 ګرامه راخلئ وزن کې. دا به راواخیستل، دا به مکس کړئ او دا به بالکل پاوډر کړئ چې بالکل میده شي، پاوډر شي. یو صفا جار کې به واچوئ، لوښي کې به واچوئ، ډکن به پرې بند کړئ. سهار یو چمچ دې خورئ یو ګیلاس اوبو سره، ماښام یو چمچ دې خورئ یو ګیلاس اوبو سره. صرف دا نه چې دې سره به ستاسو وزن کم شي،
بلکې د دې زیاته فایدې دا دي چې معده به مو بالکل نارمل شي. که تاسو بدهضمي وي یا به ختمه شي. که ګیس مسله وي ورته په خېټه مو درد وي هغه مو سره ختم شي. که ستاسو لیور د جګر څه مسلې وي هغه انشاءالله ختم شي. د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. 2 میاشتې دا نسخه استعمال کړئ. د سیو سرکه سهار ماښام 1 چمچ 1 ګیلاس اوبو کې اچوئ څکئ او دا چې کوم د 4 اجزا دي د دې پوډر 1 چمچ سهار 1 ماښام استعمالوئ 1 ګیلاس اوبو سره. ورسره چې کوم 2 ټپس ما درکړه کوم مشورې غرمې ډوډۍ سکیپ کړئ هغه مه خورئ او اوبه ډېر څکئ. انشاءالله تاسو په 2 میاشتو کې ګورئ چې بغیر څه د محنته د منډې تړئ کافي حد ته به ستاسو وزن کم از کم 15 کیلو خو به کمیږي انشاءالله. دا ډېره غټه خبره ده بغیر دوایي وزن کمیدل په دې نسخو باندې ځکه چې د دوایي استعمال سره ډېر زیات ساید افیکټس راتلی شي مضر اثرات وي خو د دې نسخو هیڅ مضر اثرات نشته دی او فایدې ډېرې زیاتې دي. نور به هم تاسو په خپل بدن کې ډېر زیات مثبت تبدیلیانې محسوس کړئ انشاءالله. ملګرو امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. همداسې مستند مشورو مستند دوایانو باره کې معلوماتو لپاره زما دا یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو په نوم موجود دی. دا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو که تاسو ته فایده درکړي نو خپل ملګرو سره دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له مریضانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.